د پاکستان نیمې نه زیاته آبادي د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي، خو بیا هم په دې قوم باندې، په دې عوام باندې 2000 ارب روپۍ نوی ټیکس ولګولی شو. په دې کې شک نشته چې د یو ملک نظام بغیر د ټیکس نه چلیږي. ټیکس په هر ملک کې راغونډیږي، خو د دغه ټیکس په بدل کې عوام ته ریلیف ورکولی کیږي، سهولیات ورکولی کیږي، بنیادي ضرورت د هغوی پوره کیږي. پاکستان کې سوال دا پیدا کیږي چې دا کوم ټیکس په عوام باندې لګي، آیا د دې نه عوام ته ریلیف ملاویږي؟ آیا په هسپتال، تعلیم کې یا مختلف سیکټرز کې عوام ته هغه شان ریلیف ملاویږي چې کوم د عوام ضرورت دی؟ یا که عوام خپل ضرورت پوره کول لپاره د خپل جیب نه نورې پیسې جمع کوي او دغه ټیکس چې کوم دی دا د اشرفیه د سهولیت دپاره د هغوی د مراعات دپاره استعمالیږي. په دې ټول صورتحال باندې به خبره کوو چې وفاقي حکومت نوی بجټ پیش کوو. په دغه بجټ کې که یو طرف ته ټیکسونه لګول شوي دي، خو بل طرف ته داسې هم ده چې ځینې سیکټر کې عوام ته ریلیف ورکړی شوی دی. دغه ریلیف څه دی او د دې مجموعي اثرات به په ولس باندې څه وي؟ زما نوم دی تحسین الله تاثر او تاسو ته ریکوست دی چې تاسو زما دا چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو پلیز تحسین الله تاثر سبسکرایب کړئ. خبره به کوو چې وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب تېره ورځ وفاقي بجټ پیش کړ او دغه بجټ حجم چې کوم دی هغه تقریبا 18,000 ارب روپۍ دی. په دې کې مختلف سیکټرز کې یا خو ټیکس لګول شوی دی یا ریلیف ورکړی شوی دی. ټیکس په چا لګولی شوی دی، ریلیف په چا ورکړل شوی دی، هغې ته به راځو. خو د هغې نه مخکې تاسو دا وویو چې دغه 18,000 ارب روپۍ چې کوم بجټ حجم دی، په دې کې 8,207 ارب روپۍ به هغه سود ادایګي کې ورکولی شي چې کوم پاکستان باندې بیروني قرضې دي او په هغې باندې سالانه سود راځي. دا روپۍ به یعنې 8,207 ارب روپۍ به په هغې کې جمع کولی شي. د حکومت خالص آمدني چې کوم د 11,000 ارب روپۍ به وي او د دفاع دپاره 0% اضافې سره 2,550 ارب روپۍ مختص کولو تجویز شامل دی. ترقیاتي بجټ حجم 1,000 ارب روپۍ پورې مختص کړی شوی دی او د ثبوت سالانه ترقیاتي پروګرام دپاره 2869 ارب روپۍ مختص کولو تجویز شامل دی. را به شو ټیکس ته. تر اوسه دا خبره کیږي چې پاکستان کې زیات ټیکس تنخوادار طبقه ورکوي او په دې کې شک نشته، ځکه چې تنخوادار طبقې تنخواه په بینک اکاونټ باندې راځي او دغه اکاونټ نه تنخواه مخې سره کټ کیږي. خو اوس دغه تنخوادار طبقې ته په دې کې نرمي ورکړی شوې ده یا ریلیف ورکړی شوی ده. هغه په دې صورت کې دی د چا تنخواه چې سالانه د 6 لکه نه 12 لکه پورې وي، یعنی ماهانه د 50,000 نه لاک روپۍ پورې څوک تنخواه اخلي، هغوی به تر اوسه پورې 5% ټیکس ورکوه، اوس په هغوی 1% ټیکس ورکوي. د 12 نه 22 لاک روپۍ پورې چې د چا سالانه تنخواه ده، هغوی چې کوم ټیکس ورکوو هغه 15% هغه به اوس 11% ورکوي. د 22 لاک نه واله تر 32 لاک روپۍ پورې چې چا سالانه تنخواه وه هغوی باندې 25% ټیکس و، اوس به هغوی 23% ټیکس ورکوي، یعنی مختلف سلیبس کې ریلیکسیشن ورکړی شوی دی. د چا چې سیوینګ اکاونټ یا په بینک کې په سود باندې پیسې ښودې دي او هغوی ته د سود نه کوم پیسې راځي، کوم منافع چې د بینک نه راځي، په هغې باندې ټیکس سیوا کړی شوی دی. 15% هغه 20% ته سیوا کړی شوی دی. سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه شوې ده او کوم چې پنشن دی په هغې کې 2% اضافه شوې ده. د سره سره مسلح افواج افیسرانو او سپاهیانو دپاره سپیشل الاونس تجویز هم شامل دی. پنشن کې اصلاحات شوي دي او هغه په دې صورت کې دي چې شریکي حیات وفات چې ښځه مړ شي د هغې خاوند ته یا خاوند مړ شي د هغه ښځې ته یا بچو ته چې کوم پنشن به د مرګ نه بعد ملاوېدو هغه به صرف 10 کالو پورې ملاویږي، 10 کالو نه بعد به دا ختم شي. پنشن کې نور اصلاحات په دې وجه هم چې دی وفاقي وزیر خزانه دا ویل چې په تیرو وختونو کې کوم اصلاحات کېده، کوم سکیمونه جوړېدو، هغې وفاقي حکومت په وفاقي خزانه باندې سرکاري خزانه باندې بوج اچولی او دغه بوج کمولو لپاره هغوی مختلف اصلاحات کړي دي. قبل از وقت د وخت نه مخکې څوک ریټایرمنټ اخلي د هغه اوس له شکني به کېږي. پنشن کې اضافه چې کوم ده کنزیومر پرایس انډیکس سره منسلک کړی شوې ده، یعنې څومره ګراني سیوا کېږي دومره به پنشن کې اضافه کېږي، ګراني لږه سیوا کېږي لږ اضافه به کېږي، ډېره سیوا کېږي ډېره اضافه به کېږي. د ریټایرمنټ نه بعد که څوک سرکاري ملازمت کوي، تر اوسه پورې دا وه چې د چا ریټایرمنټ نه بعد به سرکاري ملازمت کو، هغه به تنخواه هم اخیسته او ورسره به پنشن هم اخیسته، خو د دې نه بعد به اوس هغه صرف یا تنخواه اخلي یا به پنشن اخلي، یعنې د یو انتخاب به کوي. دفاعي بجټ کې 20% اضافه شوې ده او مجموعي بجټ چې کوم دی د دفاع دپاره هغه 2550 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. تېر کال په دې کې 18% اضافه شوې وه.
دغه شان بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دپاره 716 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي، په دې کې 21% اضافه شوې ده. او وفاقي وزیر خزانه دا وایي چې په دې بجټ سره به موږ اوس دا هم کوو چې کوم غریب خلک دی هغه به په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او ورسره کفالت پروګرام کې شاملوي، او دا به تقریبا 1 کروړ خلکو ته رسوي. یعنې 1 کروړ خلکو ته به ماهانه د دغه دوه پروګرامونو له طرفه یا دغه پروګرامونو تحت پیسې ملاویږي. خو دلته دا خبره هم کېږي چې په دې پروګرام کې اکثر هغه خلک پیسې اخلي چې کوم مستحق نه وي. عمران خان په حکومت کې د دې نه هغه خلک لرې کړی شوي چې 18 19 21 ګریډ خلک وو، هغوی به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه پیسې اخیستلې. چې نن ثانیه نشته چې کوم هغوی دغه اصلاحات کړي، خو بیا وروسته په دې حکومت کې خلک واپس کړی شو. په ګاډو باندې هم ټیکس لګول شوی دی، سیل ټیکس. ورسره پټرولیم مصنوعاتو باندې به هم کاربن لیوي لګولی شي. پټرول شو، های سپیډ ډیزل شو، فرنس آیل شو. فی لیټر باندې به 2.5 روپۍ کاربن لیوي عاید کېږي، نه ټیکس به پرې لګي، او راتلونکي کال پورې به دا 5% ته سیوا کولی شي. مرحلهوار به دا سیوا کېږي. دې نه علاوه چې کوم ګاډي دي الکتریک کار نه علاوه، یعنې پټرول ګاډي شو، های سپیډ ډیزل باندې کوم ګاډي چلیږي، پټرول باندې چلیږي، یا هایبریډ کار شو، په هغوی باندې سیل ټیکس چې کوم دی هغه 18% ته سیوا کړی شو. دا وخت 1800 سی سی کوم ګاډي چې دي هایبریډ ګاډو باندې 18% ټیکس په ځای باندې 8.5% سیل ټیکس دی. دغه شانې 850 سی سی نه چې کوم کم ګاډي دي په هغې باندې 12% ټیکس دی. خو دغه ټیکس به مجموعي طور په ټولو ګاډو باندې اوس 18% ته رسول شي، او یو اندازې مطابق اټو قیمت کې به اضافه هم وشي. دغه ټیکس سره تقریبا 1,80,000 روپۍ اضافه به پکې وشي. چې کوم نان فایلر دي، یعنې ټیکس نه جمع کوي، د هغوی خلاف ګیره تنګولو کوشش روان دی. وزیر خزانه وایي چې څوک ټیکس نه ورکوي، د چا ګوشواري د اخبار سره نه وي جمع، یا خپل ټیکس نه جمع کوي، یا خپل سټیټمنټ نه جمع کوي، دا خلک به نه بینک اکاونټ کولولی شي، نه به کور اخیستی شي، نه به جایداد اخیستی شي، نه به ګاډی اخیستی شي. نو دا خلک به هم بس په ټیکس دایره کې مجبورن راځي، او دا ښه خبره ده چې هر سړی ټیکس ورکوي. یعنې صرف تنخوادار طبقه ذمهوار نه ده، بلکې هغه خلک هم ذمهوار دي چې کوم نور کاروباریان دي، جایدادونه اخلي، پکار ده چې هغوی هم ټیکس ورکوي، او دا بوج د یوې طبقې نه کم شي او په ټول قوم باندې تقسیم شي. دا ښه خبره ده. څوک ټیکس نه ورکوي او د بینک نه پیسې روباسي، نان فایلر چې کوم بینک نه پیسې روباسي، هغوی باندې 0.6% ټیکس، اوس په دا 1% ته سیوا کولی شي. بیا په دې بجټ کې حکومت دا وعده هم کړې ده چې که څوک کورونه اخلي یا ځان له کور جوړوي، هغوی دپاره به ارزانه قسطونو باندې، یعنې سست اقساط باندې به قرضه هم ورکولی شي. دا سکیم له مجموعي طور مخې ته نه دی راغلی، دا به سټیټ بینک دا سکیم معرفي کوي. خو بیا په دې کې جایداد اخیستو باندې چې کوم وید هولډنګ ټیکس و، په هغې کې مختلف سلیبس کې کمې ضرور شوی دی. یعنې کوم سلیبس کې 4% ټیکس و هغه 2.5 ته کم شو، کوم سلیب کې 3.5% ټیکس و هغه 2% ته راکم شو، چې کوم کې 3% نه کم ټیکس و هغه 1.5% ته راکم کړی شو. سولر پینل باندې هم سیل ټیکس کې اضافه شوې ده. تر اوسه پورې سولر پینل باندې 17% ټیکس و، 1% اضافه یې کړې ده، 18% ته رسول دی. حکومت ورسره دا وعده هم کړې ده چې دوی به بجلي هم ارزانه وي. هایر ایجوکیشن دپاره 39.5 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي. حکومت وعده کړې ده چې 11 دانش سکولونه به جوړولی شي. په دې کې به 3 آزاد کشمیر کې، 3 ګلګت بلتستان کې، 4 بلوچستان کې او اسلام آباد کې قایمولی شي. دې دپاره 9.8 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي. انشا ته په راتلونکي مالي کال کې 226 ارب 98 کروړ روپۍ ورکولی شي. مجموعي طور موږ دا ویلی شو 227 ارب روپۍ به NHA ته ورکولی شي. پاور ډیویژن ته به 90 ارب 22 کروړ روپۍ ورکولو تجویز شامل دی. دغه شان آبي وسایل ډیویژن ته راتلونکي مالي کال کې 133 ارب 42 کروړ روپۍ ورکولو تجویز شامل دی. دا د بجټ هغه مین نکاتو کوم چې ډایرکټ په عوام باندې اثر کوي. په دې کې ډېر داسې خبرې چې هغې باندې عام ولس یا پوهېږي نه او یا یې بور کوي. خو د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې دا بجټ عوام دوست دی یا عوام ته پکې ریلیف شته او که نه. مجموعي طور که موږ وګورو ډېر زیات ټیکسونه په عوام باندې نه دي عاید شوي، او دا ښه خبره ده چې کوم نان فایلر دي، کوم کاروباري خلک دی په کلو کې، په ښارونو کې تاسو ګورئ په کروڑونو روپو د هغوی کاروبار خو ټیکس نه ورکوي، او چې د چا 50-60 زره روپۍ تنخواهی نو هغه ټیکس ورکوي. نو پکار دا ده چې ټیکس دایره کې هر تن راویستلی شي. بل دا خبره چې دا څومره ټیکس اخیستلی کېږي دا پکار ده په عوام باندې خرچ شي، عوام ته ریلیف ورکړی شي. زه ټیکس ورکوم، زه هسپتال پرایویټ ته ځم، زه تعلیم چې کوم دی هغه د پرایویټ حاصلېږي زما بچي، یا د دې نه علاوه نور کوم مراد دي، اوبه شوې، صفا اوبه شوې یا بجلي شوه، په هغې کې به ما دومره ټیکس ولګولی شي چې هغه زما د قوت خرید نه هم سیوای. نو پکار ده چې دا ټیکسونه عوام باندې کم کړی شي، چې کوم اشرفیه ده، کوم
مراد هغو ته ورکولی کېږي، کوم پیسې د تیلو پیسې هغوی ته ورکولی کېږي، د بجلي هغوی ته فري ده، ګاډي هغوی ته فري دي، پټرول هغوی ته فري دي، یا نور د هغوی تنخواګانې په لکونو کې دي او دغه یو خاص طبقه د دې نه فایده اخلي. د عوام وینز کې پکار دی چې دوی نه دغه مراد کم کړی شي او دا فایده عوام ته ورسولی شي.